نن زمونږ د قام دغه حال دی چې یو کس ترقي وکړي نو موږ ورته کنده کنیستو او هغه لاندې راوغورځو نو څنګه به دا قوم ترقي وکړي موږ په خپله د یو بل دښمنان شوي وو نو کله چې موږ په خپل منځ کې د یو بل دښمنان شو نو د بهر دښمن ضرورت پاتې نه شو تر څو پورې چې دا قام د یو بل ملاتړ جوړ شوي نه وي تر هغه پورې دا قام ترقي نه شو کولی او زما خوږه بچه دا یو خبره واوره د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي ډاکټر صاحب زما ستاسو نه دا سوال دی چې دنیا قومونو ترقي وکړه همږه ورځ په ورځ په تنزل یو چې دا ولې ما خوږه بچې صاحب شاه صابر صاحب وایي د دنیا قامونه ستوري د اسمان شو موږ لا هغسې د ځمکې قابل نه یو د هر یو قوم دوه قسمه دښمنان وي یو د بهر دښمن یو د دننه دښمن نن هر سړی د بهر د دښمن خبره کوي چې پلانې زموږ دښمن دی او پلانې زموږ دښمن دی خو د دننه دښمن څوک دی موږ په خپله د یو بل دښمنان شوي وو نو کله چې موږ په خپل منځ کې د یو بل دښمنان شو نو د بهر دښمن ضرورت پاتې نه شو یوه ټپه ده وی ما د خپلو نه بیل خښ کړی چې د منکر نکیر جواب ته پسا شمه نو مونږ په خپل منځ کې دونه یو بل تنګ کړي دي چې هغه مونږ سره په یو مقبره کې خښېدل هم نه غواړي او ای زما خوږه بچي یو لطیفه مشهوره ده وی د جهنم ډېرې کندې وې په هر یو کنده باندې یو څوکیدار ولاړو خو په یو کنده باندې څوکیدار نو ولاړ نو چا تپوس وکړو چې په دې کنده باندې څوکیدار ولې نه دی ولاړ نو هغوی ورته وویل چې دوی په خپله د یو بل خپې راکاږي چې یو بره خیږي چې خاص او په جهنم کې پروت وي او ته به بره مزې کوې نو هغې د خپې نه راکاږي او لاندې راوغورځوي نو په دې باندې څوکیدار ضرورت نشته دی نن زمونږ د قام دغه حال دی چې یو کس ترقي وکړي نو موږ ورته کنده کنیستو او هغه لاندې راوغورځو نو څنګه به دا قوم ترقي وکړي دا قوم به هله ترقي کوي چې زه خپل رور مسلمان په ترقۍ باندې خوشحاله شم او د هغه په ترقۍ کې زما لاس وي او زه هغه سره زه مینه او محبت وکړم نو هله به زما دا قام ترقي کوي تر څو پورې چې دا قام د یو بل ملاتړ جوړ شوي نه وي تر هغه پورې دا قام ترقي نه شو کولی او زما خوږه بچه دا یو خبره واوره چې ګورې زمونږ وار خو تیر شو ستاسو وار را روان دی تاسو که چېرې یو بل سره مینه او محبت وکړئ دا قوم به انشاءالله العظیم تاسو مخ پر وړاندې بوځئ ډېره مننه ډاکټر صاحب لوی ستړی شي بچې خوشحاله اوسئ ودان آباد اوسئ د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي